زور دی په نرمۍ کې د سختۍ نه ډېر لار په غره کې وباسي پستې اوبه دې مقام ته چې خیبر را رسېدلې ډېر لوېدلې پاسېدلې دی په لار کې. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو ادبي ملګری سید سالار یم. ملګرو، سالار ټي وي همیشه دپاره دغه یوه هڅه کړې چې تاسو ته په دغه شیشه هغه ورک شاعران کم چې د سوشل میډیا په شا دي، کم چې د دغې شیشې په شا دي، تاسو ته مخامخ کم. هم په دغه لړ کې راغلی ما خیبر ایجنسۍ ته او دلته کې د خیبر افریدي زوی ملک عدیل ريشتين صاحب سره د سالار ټي وي نننۍ مرکه را جوړه شوې ده. راځئ ملګرو چې په سالار ټي وي کې ملک عدیل صاحب ته ډېره زیاته مینه او هرکلی ووایو. ملک عدیل ريشتين صاحب سلامونه او ډېر احترامات پې قبول کړي. ډېره مهرباني. په خیر او ستړي مه شو. جامرود خیبر ایجنسۍ له د خیبر افریدي حجرې له هر وخت راشو و تاسو یو نوی تاریخ راکم کړلو. سالار صاحب زه اکثر د سوشل میډیا باندې د مختلف هغه ګورم، یعنی یو مینوال چې 15 کتابونه ګوري، 15 تنه کتابونه ګوري یا 8 تنه کتابونه ګوري، ستاسو د چینل د 15 لکه خلک ګوري، د 50 لکه خلک ګوري. نو یو تاریخ تاسو راکم کړو او چې کله هم د پښتو د ادب تاریخ لیکلی شي په هغه کې به سالار صاحب ستاسو نوم ځلند ټکیو باندې لیکلی شي. تاسو یو ډېر غټ کار کوو، یو ډېر غټ زیار کوو او مونږ لاس په دعا یو خدای پاک ته چې تاسو د هغه زیار د کوشش د خدای پاک د پښتو ادب لپاره، پښتو ژبې لپاره ډېر ګټور وګرځوي. مونږ ستاسو سره هر قسم ملګرتیا ته بالکل ټټر وهو، هر قسم ملګرتیا ته مونږ تاسو تیار یو. یو ځل بیا ډېره شکریه ستاسو ادا کوو. ډېره مننه، ډېره مننه. صاحب دا راته زیاته کې چې خیبر افریدي کله پیدا شو، کله وفات شو، بلکې د هغوی په ټول ژوند لږ تفصیلي خبرو کې. ډېره مهرباني. سالار صاحب خیبر افریدی زما پلار دا په 1942 کې سپرلي په موسم کې پیدا شو. په جامرود کې ټي ډي بازار زړه آبادۍ کې د 10مه پورې سبق یې په های سکول کې ویلی دی او ایف یې پرایویټ پاس کړې وه. بیا داسې وشوه چې دوی کله د ایف پاس نو دوی چې کله د میټرک وکړلو د هغې نه بعد یې استاذي ټریننګ وکړلو، استاد شو. نو د خیبر افریدي غوره وګڼله چې په جامرود اوسېدونکی و، خو چې په لوړګي کې زه استاذي زه نوکري په لوړګي کې کوم، ځکه چې هلته د حمزه بابا ناستی هغه شولو له خدای پاک والا موقع ورکړه او هغه د حمزه بابا مکتب چې اوسېبه هغه کې خاطر افریدی، لالزاده ناظر بابا، کوثر، اتحاد، خسرو ډېر په ګڼ شمېر باندې منظور چشتي د شاعران هلته ناسته پاسته کې ده. نو خیبر افریدي د خاطر افریدي سره، د حمزه بابا سره، د ناظر بابا سره 25-30 کاله ناسته یې کړی و. او ملته استاد هم و، په کوارټر کې اوسېدو په لوړګي کې. شپې وې سره ادبي نشستونه کول، د ورځې وې مطالعه او اصلاح د ناظر بابا نه اخسته، کله کله وې د حمزه بابا د اصلاح موقع هم ورته میلاوېده. نو په هغه دوران کې دوی یو د حمزه بابا او دغو یو ښه یو ټیم جوړ و، یو ښه مکتب جوړ و. نو هلته ډېر کار دود و، ټول ټیم ډېر زیات کار کړی دی. ملک صاحب خبرې به هم کوو، خو غواړم چې د پروګرام په آغاز کې د بابا څو شعرونه راته ډالۍ کړي نو ډېر وخت. ډېره مننه. سالار صاحب دوه درې وې ته د خیبر افریدي نعت شریف نه دوه درې شعرونه یې ته پیرز وکړم. اول خیبر افریدي په نعت هم ډېر بار و، د جدید غزل استاد شاعر و خیبر افریدی، خو هر یو اړخ یې ډېر رنګین و. د خیبر افریدي نعت د احسان دی په دنیا نبي سروره، د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نوم سره صلی الله علیه وسلم ضرور وایئ. د احسان دی په دنیا نبي سروره، د ایجاز و د رازونو پیغمبره، د عرب لونه ژوندی اوس نه ښخیږي، د هوا لور ته د ورکړو مقام غوره، د زردارو اوس خواران نه دي مریونه، د زردارو اوس خواران نه دي مریونه، د انصاف تله د کړله برابره،
و په څرګنده که امي ستاسو لقب دی په هر درس د مکتبونو با خبره و نبي کړې وه غذا ستا په لمن کې نبي کړې وه غذا ستا په لمن کې ځکه ګران یې په خیبر د احد غره د خیبر افریدي په شاعري کې منظرکشي ډېره زیاته ده په ده یو خپل مقام دی اوس که ستاسو اجازت وي یو غزل بې ته خیبر افریدي ویایم له چا ظالم خونه چې ور واخلي له چا ظالم خونه چې ور واخلي له خوږ زړګی مې پیټکور واخلي و اور مې کاله ته ګوره مه ورکوه د هر پښتون اواز دی دا سالار صاحب اور مې کاله ته ګوره مه ورکوه چرته به ستا خونه تې ور واخلي و سم انقلاب رانه شوه داسې تالا سم انقلاب رانه شوه داسې تالا لکه تیار فصل چې ور واخلي و دوه منګي یې سویلې په سروي دوه منګي یې سویلې په سروي دا ډک منګي سره سالور واخلي و سالار صاحب په قرض شراب څخه ما مثال مې دا شو خیبر افریدی جدید غزل نماینده شاعر و استاد شاعر و د شعر عظمت پکې وګوره په قرض شراب څخه ما مثال مې دا شو لکه مستي چې څوک په پور واخلي و یوې کابلې رانه زړه داسې وخت کو لکه ماشوم نه ګل په زور واخلي و سالار صاحب هغه کافر و زلف وکړلې کافر هغه کافر و زلف وکړلې کافر خیبر خدای زده که د ګور واخلي او سالار صاحب خیبر افریدي د پښتون په غم غمجن و خیبر افریدي د پښتون ستر کور افغانستان آبادي یو ارمان و ډېرې خوښ و چې کله په افغانستان کې امن شولو نو هلته خیبر افریدي د زړه نه دا شعر ووتو چې د برو پښتنو مې ویران کور ته کډې لاړې د برو پښتنو مې ویران کور ته کډې لاړې تیریږي په خیبر مې هغه لور ته کډې لاړې و خیبر افریدی یی چې کابل د پښتنو نه شوروي کله خوړی شو کابل د پښتنو نه شوروي کله خوړی شو کابل د پښتون کور دی خپل کور ته کډې لاړې بل سالار صاحب د خیبر افریدي په شاعري کې پښتون قومي وحدت پښتو او پښتونولي بشپړ وه صاحب وخت په وخت یې د پښتون غم جړلی دی شو د پښتون کور لوګی شو د پښتون کور لوګی خیجي ترېنه تور لوګی بیا په بل ځای کې سالار صاحب دلته په سناسي بهاسي کې دلته پوډر هیروین دا ډېر عام شوي وو نو خیبر افریدي په یو شاهکار نظم لیکلی وو پوډري ګوري چې د ایره د پړي وایي به چې پړی دی ګوري چې ایره د پړي وایي به چې پړی دی داسې پوډري هم په ژوندونې باندې مړی دی نو یو شاهکار نظم یې لیکلی وو بیا صاحب د خیبر افریدي په شاعرۍ کې چې کوم سیاسي رنګ و نو توبه بل چا په شاعرۍ کې داسې رنګ تا ته نشي میلاوېدی هغه د کالاباغ غندنه کړې ده هغه چغه نظم بهترین نظم و هغه به د افتیار غندنه کړې ده صاحبه هغه خیبر افریدي د فرنګ و د اورنګ و د مغول ځای په ځای غندنه کړې ده دا د اورنګ او د فرنګ سرمنده ویله د شعر ته ته فکر وکړه سالار صاحب د اورنګ او د فرنګ سرمنده ویله دا پوزی نه دی چې خور دی په حجره کې بیا سالار صاحب خیبر افریدي لږه کم پښتون رنګ و بیا یې کم سیاسي رنګ و دغې خاورې کم ټچ و پکې منظرکشي پکې کمه وه نو بل شاعر په هغه کې داسې تاسو ته نشي لیدی صاحبه د بابړې شهیدانې وخت په وخت یاد کړي دي د باچا خان چې کومه فلسفه وه هغه سپېڅلي پښتانه چې وه هغه تېر دور ای ځای په ځای یاد کړي دي د خوشحال خان نه متاثره و د خوشحال خان د ننګ نه د تورې نه د هغه د علم او د حکمت نه متاثره و د خوشحال د فکر سوري لکه ستوري کل اشعار دوی د لوري لکه ستوري او وړې لویې ستارې ستا په پړوني وړې لویې ستارې ستا په پړوني داسې ښکاري لکه ستوري لکه ستوري و ستا په مخ کې دغه نور ښکلي دي داسې ستا په مخ کې دغه نور ښکلي دي داسې وي په نور پورې کمزوري لکه ستوري و ډېر ملګري شاعران له خیبر تیر شول سالار صاحب ډېر ملګري شاعران له خیبر تیر شول په ادم کې به اوس شوري لکه ستوري ملک صاحب یو تپوس بل کوم چې یاره کله هم د خیبر ایجنسۍ ذکر کی نو هلته کې خاطر افریدي
خیبر افریدي بلکې که زه داسې ووایم چې یاره دا علاقه په دې دوو نامو باندې خلک پیژني نو بېشکه دا خبره حقیقت هم ده. نو دا راته هم زیاته کړي چې آیا د خیبر افریدي او د خاطر افریدي په منځ کې څه د وینې رشته هم وه دوستانو سو حقیقت ښکاره کړه؟ د خیبر افریدي و د خاطر افریدي سره د وینې رشته نه وه، خو 15 کاله خیبر افریدي او خاطر افریدي سره په یو ځای مشاعرې کړي، ادبي نشستونه یې سره کړي دي. او صاحبه د خاطر افریدي په کتاب باندې حمزه بابا لیکلي چې کله مشاعره ختم شوه خیبر افریدي او خاطر افریدي په یو باندې ګزارونه کول، مزاحیه شونه وي په یو بل ویل، هغه د اورېدو دي کتو دي، ډېر پاخه ملګري وي سره. مشاعرو ریډیو آل ریډیو وه صاحبه، ریډیو به سره په یو ځای تلل مشاعرو له پېښور ته، او د کلي کور د مشاعرو له سره په یو ځای باندې ناستی کېدلو، مشاعرې او شیونه به سره یو بل ویل. صحیح. نو خو زه د خیبر افریدي د سیاسي رنګ ډېر زیات و. بیا سالار صاحب د خیبر افریدي په شاعرۍ کې د ما سره 3000 نه پورته کتابونه د مختلفو ژبو د لایبرري لرم ما سره په کور کې، د ما د پلار د خیبر افریدي چې پکې د فلسفې، د منطق، د حکمت، د ادب، د مذهب کتابونه دي. خیبر افریدي مطالعه ډېره زیاته کوله صاحبه. زموږ په کور کې یو چې خیبر افریدي هغه تاسو ته یو قسمه میراث کې پاتې میراث کې راسره پاتې و. ما ته مې خپل پلار خیبر افریدي ویل چې ما د ټول نه غټ میراث په تا ته د ما کتابونه پاتې کېږي، هغه په کتاب میانو خیبر افریدي. که په کور کې و بس کتاب مطالعه به یې کوله، او 15 ورځې به شپې وي بهر وي مشاعرو کې ادبي ناستي د غني بابا سره، د اجمل خټک صاحب سره، د ساحل صاحب، ګران صاحب، اندیش بابا، عباسین یوسفزي سره ایتو صاحب بشپړ په سوونو په زرونو مشاعرې کړي صاحبه. بس خیبر افریدي کار دا و چې هغه بس پښتو ادب ته ځان واقف کړی و. مونږ په 15 ورځې بعد لیدلو، 15 ورځې بعد د مشاعرې او ادبي نشستونه کول، په اسلام آباد پورې لاهور پورې ادبي سیمینارونه او پروګرامونه سرکاري او غیر سرکاري اټینډول. صحیح. او دا راته هم زیاته کړي چې خیبر افریدي په اولاد کې تاسو مشرې اولاد دي، تاسو نور رونه خویندې څومره؟ دوی مې خویندې دي صاحبه، او مونږ دوه رونه یو. زه مشر ور یم، یو مې کشر ور دی خاقان احمد، هغه ډبل ماسټر هم کړی دی، او بده څلور الوادي یو ماشاءالله. د خیبر افریدي په شاعرۍ کې صاحبه ځای په ځای عشقیه رنګ ډېر زیات غالب و، بل یې علمي رنګ ډېر غالب و د خیبر افریدي. بل صاحبه حجره، جرګه، کیکر، پالوسه، ارهنډه، غرونه، سیلابونه، دا د خیبر افریدي په شاعرۍ کې یو خپل خوند و، دی ځای په ځای کړی دی، دا رنګونه پکې ډېر زیات وو. بل د پښتنو یو نماینده شاعر و صاحبه. دا سالار صاحب ډېره شکریه ده، دا کام چې د ژوندو شاعرانو سره وخت په وخت تاسو مرکې کوو، نو موږ دا خواهش وکړو چې خیبر افریدي داسې زموږ شاعران هم کله کله په دې تاسو په دې شیشه باندې ستاسو په یوټیوب باندې راشي، نو خوند به وکړي. شعر د ښکلیو د مذکور ویشي، شعر د ښکلیو د مذکور ویشي، زما قلم هر خوا سرور ویشي. انګور مې ستر شو آخر یې بار ونیو، انګور مې ستر شو آخر یې بار ونیو، مور مې په کلي کې انګور ویشي، وړ یې وتوی خو بیا راووتله. دا نور پښتونخوا ورته خوړ یې، مونږ د کلي نه لاندې توی دی، خوړ دی، وړ یې وتوی خو بیا راووتله، ورځم خواږه به نن ضرور ویشي. و داسې د چم په وړو زړه یې سوځي، داسې د چم په وړو زړه یې سوځي، روغه ټیکله په تنور ویشي. و زه هیڅ غاویر ته لاس نیولی نشم. د خیبر افریدي په شاعرۍ کې سالار صاحب خودداري ډېره زیاته ده، ځای په ځای دی. زه هیڅ غاویر ته لاس نیولی نشم، که ملغلره مې مغرور ویشي. و چې هر پښتون شي په تربور زورور، چې هر پښتون شي په تربور زورور، کور او حجره بیا د تربور ویشي. سرتوره درومي پوهنتون ته ګوره، سرتوره درومي پوهنتون ته ګوره، داسې دیدن د کافر لور ویشي. و خیبر تګ و دوی چې نه پرېږدي څوک، خیبر تګ و دوی چې نه پرېږدي څوک، تل پرې کرم رب غفور ویشي. سالار صاحب د تاسو راتګ یو ستر غنیمت مونږ ګڼو، نو که ستاسو اجازت یو غزل بار راځو، زه یې ولیدو انشاءالله. خدای دې هر وخت راواله. او سالار صاحب دا به درته وایم چې دا لار خو
داسې مخکې پې لاړ شه دلته منظور چشتي صاحب پروت دی، ساحر صاحب پروت دی، بیا حمزه بابا، خاطر افریدی، ناظر بابا او داسې مخکې بیا پروت دی خاطر افریدی، داسې 8-10 کیلومیټر کې ده. خاطر افریدی، خسرو افریدی، اتحاد صاحب، ساحل صاحب و حمزه بابا، ناظر بابا، داسې ډېر پراته دي. داسې راځو به انشاءالله د الله تاسو ولیده. خوړو یې ګبین شونډې یې نختې پرې نه، خوړو یې ګبین شونډې یې نختې پرې نه، ما چې لوز د مینې اغستو ترې نه. ارک د ګورګورو چې تې وزبېښم، ارک د ګورګورو چې تې وزبېښم، تورې شونډې غواړم د ګورګورې نه. و عشق مې شو پوخ فاصلې ورکې شو، اوس راته نږدې ښکارې لرې نه. و تا سره سیا د خپل تعارف کوم، تا سره سیا د خپل تعارف کوم، شونډې مې خیر پرانیزه وزرې نه. و نن ورته غزل لیکم شاعره شوه، نن ورته غزل لیکم شاعره ده، ما یې تپوس کړی د ملګرې نه. و خوښ یې وبل ناو یې زهر وخوړل، سالار صاحب خوښ یې وبل ناو یې زهر وخوړل، جنج کې چې ویر جوړ شو د سندرې نه. حال د زړه غړیږي د په سترګو کې، حال د زړه غړیږي د په سترګو کې، پوی دی آګاهو شم د خبرې نه. و دلته د پښتون قیمت د سرې دی، دلته د پښتون قیمت د سرې نه، واغستو په ټیکو ود د سرې نه. و سالار صاحب شعر دی، های شو په خیبر مې داسې زړه وسوو، های شو په خیبر مې داسې زړه وسوو، ما یې غزل واورېد د کشورې نه، کشور سلطان هغه ښیي. های شو په خیبر مې داسې زړه وسوو، ما یې غزل واورېد د کشورې نه. خیبر افریدي غزل نه مخکې ته یو 2-3 شعر خیبر افریدي وایم. منم چې ستا خو هر یو ساس خوښ دی، منم چې ستا خو هر یو ساس خوښ دی، خو زما ستا ګوښی اواز خوښ دی. کم یو اندام به مې ستا خوښ وي ډېر، خیبر افریدی وایي کم یو اندام به مې ستا خوښ وي ډېر، پټ مې د تا نه دغه راز خوښ دی. و د اداګانو ایجاد مه کوه ډېر، زما د هسې هر انداز خوښ دی. او لالی د هر چا سره مینه کوي، خیبر افریدی وایي سالار صاحب لالی د هر چا سره مینه کوي، بیا یې خیبر په کم جواز خوښ دی. و زه د تا د ټي وي په وساطت باندې د ما جانان ملګری صابر عظیم دوبۍ کې اوسیږي 25 کالو راسي، هغه ته د ټول شعرونه ډالې کوم او یو پښتني مینه ورکوم. سالار صاحب خدای د هر وخت راوله، خدای د جمرود لا خیبر لا او داسې ان شاء الله مخ په وړاندې بیا ځو د خاطر افریدي، د ناظر بابا، د خسرو، د اتحاد او د حمزه بابا یو ځل بیا دلته ناستي کوو. او تاسو راتګ مونږ ته ډېر منظور دی او تکلیف که په لار کې په تکلیف شوي وو بخښنه غواړو. وایي مونږ تاسو یو تعلق جوړ شو نو بیا هم راځئ، داسې چې په پیله خیبر ته راشه که ژوند غواړئ د فطرت په غېږ کې. سالار صاحب خیبر افریدی یار پښتون له غږ ورکوي، خیبر ته راشه که ژوند غواړئ د فطرت په غېږ کې، په پېښور کې څومره شور او په غورځنګ لوګیري. ملک صاحب دا راته هم زیاته کې چې کله په کال 1995 ستاسو والد صاحب وفات شو، قبر مزار تیار شو، هغې نه پس داسې حکومت د طرف نه د بابا د مزار دپاره داسې سرکاري توګه باندې تاسو سره چا څه مرسته امداد کړی دی یا که په دغه شیشه باندې تاسو څه ویل غواړئ نو هم اجازه ده. ډېره مننه. دا هدیره ده، دا د ستړیو ځای دی، دلته بادشاهان هم قافلې اړوي او په بل ځای کې خیبر افریدی یی چې کاروانه دغه دی مزار د خیبر پرونو وښکوی خازي وینځمه. د افغانستان جنرال صمد صاحب هغوی د خیبر افریدي د مزار پوخ دغه جوړ کړی دی، هغوی راوړی و د افغانستان د پښتنو وروڼو د ډالۍ په توګه. اوس صاحبه زه دا یم چې ستاسو په شانته ډېر مینوال په د تورخان په د تاریخي شهرا چې ځینو خیبر افریدي ته ودرېږي، نو زه داسې یم د وزیر اعلی صاحب نه، اوس خو سره موږ شریک شوي یو مخکې قبایل وو، د ثقافت د منسټر صاحب نه، د عمران خان نه د پرزور مطالبه کوم چې ډېر نه دمره یو مینار، دمره یو ګنبد، دمره یو چت په خیبر افریدي په مزار چې جوړ شي چې د مونږ تاسو د ادبي ملګري کله راځو چې په نور نه سیاره وي، سوری وي یا باران وریږي چې خیبر افریدي مزار کې 15 تنه په ښکلي ناست وو، نو چې دمره ګنبد خالی په خیبر افریدي په مزار جوړ شي نو دا به ډېره ښه وي. یا که حکمرانان د
خدای خلري چې را فکر شي کنه وي داسې یو پښتون وګړی چې وسی وي او دا تاسو ته پته چې پښتانه شاعران غریبان وي داسې یو پښتون یو خواخوږی راشي او د خیبر افریدي په مزار یو ګمبد یا داسې یو چت واچوي چې موږ تاسو بیا مرکې د باران نه او د انوار نه پټې په هغه کې د خیبر افریدي په مزار باندې وي نو ډیره مننه مننه عمر دې ډیر شه ستاسو یوه نړۍ مننه افریدي مینه درکام کوکو خیلي مینه درکام او د خړو غرونو دغه خړو پړو دغه دشتو یو ځلې نه سل ځلې راشه زر ځلې راشه خدای دې هر وخت راوله ډیره مننه اسلام زنده باد پاکستان پاینده باد خدای دې د ملک د خاوره د مونږ تر قیامته آباد او خاده لري ډیره مننه سالار صاحب ته دلته راغلی د شاعرانو ادیبانو سره خو ډېر څه نه وي کلیات خیبر افریدي ته ډالۍ کوم ان شاء الله دا په خیبر بازار کې یونیورسيټي بوک ایجنسی کې ملاویږي خواخوږو ته او د انوار لاله سره پښتو اکیډمي دکان کې ملاوي شي نو دا زه تاسو ته ډالۍ کوم په ډېر څه قبول کو بس پښتنو سره او شاعرانو سره دنه غټ څه شي نه وي دم قبول کو کلیات خیبر افریدي او کلیات خیبر افریدي سلطان باشخیل دو دا پاک امارات پښتو ادبي ټولنې د خیبر افریدي د کلیات چاپ کړی نو یو ځل بیا مونږ دنه کوو دا ډېر په څه قبول کو ډېره مننه ملګرو دا ملک عدیل ريشتين څوک چې د خیبر افریدي صاحب زوی دی تاسو واورېدو د خیبر افریدي صاحب په ژوند باندې تفصیلي خبرې هم وشوې تاسو به اورېدلي تر د بلې مرکې په الله باندې سپارم چې هر ځای کې ښاد آباد او بریالي اوسئ